خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. مونږ اسمانونه او ځمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په 6 ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته څه ستړیا ونه رسېدله. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نو ای پیغمبره دغه خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. له لمر ختو او لمر پریوتو نه مخکې او د شپې له مخې بیا د هغه پاکي بیانه کړه او له سجده کولو نه له وزګارېدو څخه وروسته هم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. او واوره په کومه ورځ چې به د هر چا له نږدې ځای نه غږ کوونکی غږ وکړي په هغه ورځ چې ټول خلک به د حشر چیغه سمه صحیح اوري هغه به له ځمکې نه د مړو د راوتلو ورځ وي. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. همدا مونږ ژوند بخو او همدا مونږ مرګ ورکو او همدا زمونږ لوري ته په هغه ورځ راګرځېدل دي کله چې ځمکه وچې وي او خلک د هغې نه په راوتلو په بیړه بیړه منډې وهونکي وي. دغه حشر زمونږ لپاره ډېر آسان دی. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ای پیغمبره دوی چې کومې خبرې جوړوي موږ ورباندې ښه پوهیږو او ستا وظیفه په هغو باندې په زوره خبره منل یعنې اسلام ته اړول نه دي. فقط د دغه قرآن په وسیله هر هغه چاته نصیحت وکړه چې زما له عذاب نه په ویرولو سره ویریږي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.